بچی عالمان جوړ کړي قاریان حافظان جوړ کړي ګوري بچی دنیادار جوړول د هیڅ کمال نه دی د رزق والا الله کړی دی وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها استاسو دې نو خار کې چیلنج کو ما ته یو سپیس وکړو چې د لوګي د وجه نه مرشي ما ته الله تنبیه راکړي وارننګ راکړي خبرداري راکړي یا ایه الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره اے انسانانو ورشي بیدار شي د غفلت شکار کیږي مو د کیږي ما ورشي رب تنبیه درکړي ډېر لوی تباہی او هلاکت در پسې را روان دي بیدار شي د خپل ځانونو او د خپل اهل او عیال دغه تباہی او هلاکت نه بچ کړي د روزې نه مخکې تیر روزې نه دیر مخیز بلوچستان کې اوس ورځې جلسې پروګرامات هلته وم کوټه کې یو ځکه یو ډېر لوی اجتماع وه د ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب هغه بیان کوو دی په خپل بیان کې زموږ د بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکول ول د خپل کتاب کې لیکلي دي زموږ د علاقې یو ډېر مالدار سړی اربپتی دی ماشوم ہے وہ سکول کالج کی داخل سبقوں نے ورباندې ویل دنیا پیسې په ولګولا بهر ملته ولګو د بچے میں ډاکټر شي اعلی ډگری حاصل کړي لکونو کروڑو روپے په ولګولې ځان ستړی کو ډېر مده تیر شو هغه بچے ډاکټر شو ول په کوم ورځ چې وطن ته واپس راتلو ول دې پلار په دې ورځ دومره انتظامات کړیو استقبال خوراکونه روټیګانې انتظام ول 10 کروڑ روپے صرف په دې ورځ لګولې ول اسلام آباد د ایرپورټ نه چې بګم گاډي کې راتلو ول زم ور سره دا گاډي کې موجود ونرو سره ول موږ لا کلی ته نه ورسېدلې وطن دی بچی دی پلان ته بلا گاډي کې راته سیده مخ راته وکړو ورته بابا ډېر لوی ظلم در سره وکړو پلار ورته بچی ما تاسو سره ظلم کړی دی ما خو په تعالی کونو کروڑو روپۍ ولګولې ما خو په تعلیم حاصل کو ته ډاکټر جوړ شو ته ظلم در سره وکړو پلار ته نو پتا دغه بدقسمت بچی څنګه شروع اته نو پتا نن د تمر لوی سفر نه پس واپس دا بدقسمت بچي به کور ته مون رسیږي نن د ژوند او ژوندۍ د ورځ د پلار باندې مخام کېږي ول په داسن کدن کې د پلان ته د سیده مخ راتاو کو ورته بابا ټول عمر د دنیا په سچري لکړم کله دې رب راونه خودو کله دې آخرت راونه خودو کله دې رب سره زما تعلق جوړ نکو کله دې قرآن سره زما تعلق جوړ نکو بابا زو سلک سات بعد دلت نظم قبر تیارو تب ورزم قبر وحشتونو یوازیوالی تب ورزم بابا د قبر پرشته و زما د ډیګری د بری زما د ډیګری وسل د بکار ناراضي بابا زبوس انت قبر کې پرشتو ته جواب ورکو ول هغه بچي خپل پلار تر ځن کدن په وخت کې اخیرنی الفاظ دا ویلا ول بابا ډېر لوی ظلم دې سره وکړو ول وفات شو